منظر نن بیا خوړلي دي غوشان پروردګاره، منظر نن بیا خوړلي دي غوشان پروردګاره، پناه کړې دا د اوس د دې جهان پروردګاره. صحیح زمونږ نن زړه را پړسېدلی دی په وجه د امام منظر چې هغه د شاعرۍ د هغه شک نه و چې ښه شاعر و، خو څه وخته پورې خلکو خوښوو چې اوله ویډیو د هغه راغله هغه برای راست د الله تعالی نفي کوي او د هغه د حکمونو نه منکر دی. نو په دغه وجه باندې کومه د ایمان تجدید هغه وکړو او موږ بیا الله تعالی دې ورته موافي وکړي. موږ وی چې زه د سم شو، خو دوباره چې هغه کومه ویډیو کړې ده نو هغه بیا بیداري شوی دی. نو په دغه وجه باندې هغه ته موږ یو څو د هغه په ژبه باندې یو څو شعرونه ډالۍ کوو او کېدای شي چې ستاسو خوښ شي. ډېره مننه. وایي سورې کا په برګرو خپل اسمان پروردګاره، سورې کا په برګرو خپل اسمان پروردګاره، دلو کې در تمري غریبانان پروردګاره، د خلکو په حق نه غواړو تالان پروردګاره، زمونږ هم زړه ته شوي دي سیوان پروردګاره. یو دال خو ستا نعمت نه دی چې زړه یې راته شین کو، یو دال خو ستا نعمت نه دی چې زړه یې راته شین کو، په مونږ دې ولې بد راځي چرګان پروردګاره. د پی سی او د میریټ روټۍ ولې ګناه ده، د پی سی او د میریټ روټۍ ولې ګناه ده او نعمت ته خو تر کومه الوګان پروردګاره. پیزا او چکن روسٹ زما بچو ته هم پکار دي بریال صاحب، پیزا او چکن روسٹ زما بچو ته هم پکار دي، کینسر تر نه جوړیږي که یارکان پروردګاره، او زما قسمت راکاږي ستا انسان پروردګاره، نو په ما دې مردود کړی دی شیطان پروردګاره. زما قسمت راکاږي ستا انسان پروردګاره، په ما دې مردود کړی دی شیطان پروردګاره. زه وږی یم او وږی خو ټپا د روټۍ اوري، زه وږی یم او وږی خو ټپا د روټۍ اوري، په تشه خېټه څوک اوري اذان پروردګاره. زه وږی یم او وږی خو دی واوغه نه کوي، دی یېرېږي د اسلام له خلکو ډېر خلکو نه زیات یېرېږي. دا لیکوال دی زموږ رایټر دی، صفا خبرې کوم سپینې هېڅ نه دی خراب کړی، نه رسندګۍ سره دی به واوغه کوي. زه وږی یم او وږی خو ټپا د روټۍ اوري، په تشه خېټه څوک اوري اذان پروردګاره. دا یو اسلام آباد دی پاکستان کې چې آباد دی، آباد دی پاکستان کې چې آباد دی، ها دا یو اسلام آباد دی پاکستان کې چې آباد دی. ته نه وینې د وران وزیرستان پروردګاره، او ته خپله وایي لوږه سړی کفر ته وباسي، ته خپله وایي لوږه سړی کفر ته وباسي، نو ځان ته ګنې ودروم بوتان پروردګاره. منم شکر پکار دی خو د سپورې روټۍ حد وي، منم شکر پکار دی خو د سپورې روټۍ حد وي، تر څو د شم په دالو ثناخوان پروردګاره. او دا ساګ ولې په غټو خلکو صاف نه دی چې نه خوري، دا ساګ ولې په غټو خلکو صاف نه دی چې نه خوري، دا ساګ دی او ټکی د قرآن پروردګار. او دا خلک ما ته وایي چې په دالو کې طاقت دی، دا خلک ما ته وایي چې په دالو کې طاقت دی، اوس بل نه پکې جوړ که پهلوان پروردګار. ډېره مننه جي. دا خلک ما ته وایي چې په دالو کې طاقت دی، اوس بل نه پکې جوړ که پهلوان پروردګاره. په ډک بازار تېرېږم زړه مې کېږي خو جیب تش دی، په ډک بازار تېرېږم زړه مې کېږي خو جیب تش دی، نه څوک هم چې لوټ نه کړم دوکان پروردګاره. مننه جي. په ډک بازار تېرېږم زړه مې کېږي خو جیب تش دی، نو څوک هم چې لوټ نه کړم دوکان پروردګاره. دا وږی وطن موړ که د منظر د سترګو توره، دا وږی وطن موړ که د منظر د سترګو توره، د خپلو نعمتونو په باران پروردګاره. منظر نن بیا خوړلي دي غوشان پروردګاره، منظر نن بیا خوړلي دي غوشان پروردګاره، پناه کړې دا د اوس د دې جهان پروردګاره. مننه چې ستا په نعمتونو باندې شکر نه وباسي، چې ستا په نعمتونو باندې شکر نه وباسي، په رزق پسې ړوند کړې عالیشان پروردګاره. مننه چې
چې ستا په نعمتونو باندې شکر نه وباسي په رزق پسې ړوند کړې عالیشان پروردګاره او فتنه د یو جاسوس دی د پښتون په لمن داغ دی فتنه د یو جاسوس دی د پښتون په لمن داغ دی والله کمې په سوچ شي الوګان پروردګاره مننه فتنه د یو جاسوس دی د پښتون په لمن داغ دی والله کمې په سوچ شي الوګان پروردګاره څه ډېر خدای غر کړي ولا اوس هم دلیل ګوري څه ډېر خدای غر کړي ولا اوس هم دلیل ګوري توهین کړي د جنت او د قرآن پروردګاره خالق استا د قهر او غضب نه امان غواړم خالق د لوی نوم نه د قربان پروردګاره د داسې توبه ټته دا دنیا راته خالق کړي د داسې توبه ټته دا دنیا راته خالق کړي را پرې باسي په تندر د اسمان پروردګاره او په خپله غلطۍ هغسې کړي فخر نه سمیږي شاهد صاحب په خپله غلطۍ هغسې کړي فخر نه سمیږي او ناشکره خوار چینجې کړې د ډیران پروردګاره چې څه احساس ورسره وشي چې الله تعالی په موږ څومره نعمتونه کړي دي دا اوس وګورئ چاپېره موږ د الله تعالی په کم کم نعمت په موږ شکر نه وباسو دا باغونه دي شلتانات دي میوې دي ساخلو په موږ پسې دا حساب کتاب نو دا شکر چې د داسې بې ایمانه یم لرې د حق ملګري راکړې شاعران پروردګاره او په غولو خوراک سر دی د شهرت وږی سړی دی پناه به ترې نه وغواړي شیطان پروردګاره او یو ورځ به د سلمان تاثیر په لاره باندې درومي یو ورځ به د سلمان تاثیر په لاره باندې درومي په غوښو یې ماړه کړې ټپوسان پروردګاره او په ده باندې د قات وختونه راولي خالقه په ده باندې د قات وختونه راولي خالقه او وریاد کړی دی بوزدل ته خپل بیان پروردګاره او یو ځل یې توبه ویستې وه یو ځل یې د دې نه توبه ویستې وه په جار یو ځل یې تازه کړی و ایمان پروردګاره او مننه یو ځل یې د دې نه توبه ویستې وه په جار یو ځل یې تازه کړی و ایمان پروردګاره د کبر په نشه کې دومره ورک دی نه خبره د کبر په نشه کې دومره ورک دی نه خبره ملګري یې هم شته دی رزیلان پروردګاره او انوره حق پرست شاعران شکر دی ژوندي دي انوره حق پرست شاعران شکر دی ژوندي دي په دین دی د نبی اخر زمان پروردګاره په انوره حق پرست شاعران شکر دی ژوندي دي په دین دی د نبی اخر زمان پروردګاره ډېره زیاته مننه ستاسو چې زما دا انور علي جروال صاحب چې د امام منظر صاحب جواب یې وکړو تاسو مهرباني چې دا ویډیو شیر کړئ او ویې ګورئ